کانو پلار مې خوله خوځوي او خبرې نه کوي اواز ترې نه راوځي دا جي ما ویل ته چوینګم خورې که نه د سنډا پیښې کې لوډ سپیکر دې بیخي کار نه کوي غوږونو باندې کوڼې یاره دادا خدای ته وګوره چې زه له خو په کبار کې یو دوه غوږونه واله یاره که دا ته چاته لګې ګورې ما ته خبرې دته کې زه خو یم دادا دلم په شوبه کې یو 2 لیټه واله ځکه چې په کم وخت ورغلي لیټونه یې کار نه کوي لیټونه خو به ستا خرابي ولکه وال مه کو ښه دا څه دي ولې والم څه دي وګوره ورته دا جي معافي غواړم یاره خفه نه شئ ما دلبر والو تا معافي غواړم کوڼه لا خو مرجونه خو به ته زه ته وګوره دا چې وي مرجونه لکه چرګانو لاندې وتې تاسو څه کوئ یاره خوله مه وه خوله مه وه یا لکه خدای دې بیخو دا کاڼه غوږونه ته مې بس یا لکه دادا غرق دی کو غرق عجب سر دی څه کې یار دی دی دا چا یار دی زماډو یار دی نه لرې مړه یار دی پرېږده لکه پرېږې دا ماړه ماسخې خراب دي لیونی دی څوک سپېلنی دی تو ورته یا لکه د پلار یم ما پلار خدای دې غرقه زوی دې ووالو دا څه ګورې یار ته و پلاره دادا ایساره کړه سره ایسارې کړه یار تاسو خو لا موږ په شرمونو ستا خدای بس چام یې ولا وجنم دي چپیه لا خو چپیه بس غلی شئ اوس په سړیتوب باندې کښېنئ ما ته اوس پته ده ټول لانجه د ودونو ده غلی شئ زه تاسو یو خبره کوم داسې کار وکئ اول ځان له وګټئ بیا جینکۍ خوښې کوئ هله به دله ودونه کوم شرونه به راله کې ولې ټول دې عمر کې شرونه خوښې ودونه کون مې په ارام وایه څه دي تا څه وې دلبریه څه چل دی ما ته ولې ګورې ها شونډې خوځې را خوځې ډمبرې چیچلې سه دا څه په پاګلم سر دی وې خر دی دا خر دی چا ته وویل زه خر یم هلکه دا خوله دې سمه خوځوه کې مې دا سر دله ماتوم څه پوتو څه زخم لیونی کم په هېڅ په حساب کتاب که سړیه زما په ځان شک دی لکه یې ګورم شاته یا دا کسه روبره دا شاته څه ګورې څه مور ولې زه ستا مور یم څه پرېږده دلبریه کوڼ دی کوڼ د کوڼو نه څه غواړې بوڼه ښه شو چې بوڼه م را یاد کو ښه تاسو به ته د ودونو دپاره پالنګونه جوړوئ که نه نو جنکۍ خو م لا لیدلې نه دي تاسو وایي بوڼ داسې چل دی وروره چې نن نه پس زموږ لارې جدا او ځان له جنکۍ پیدا کوئ ځئ چې ځو پاسېږئ څه شی خورو په ایمان بلکل زرکه ښکاري ته به وایې که زرکه روانه ده یاره ورځم چې یو 2 خبرې ورسره وکړم خو وایې رښتیا زه خو کوڼ یم زه به خبره څنګه کوم نه رښتیا اورم به څنګه زه مړه د هغې خبره خو به اورم که نه چې څه وایي زه به ورته یم بلکل ټیک وې یا توریاڼی وایي کیمې شي د چا راغلې دله راشه زه تا د توریانه که ښکارم وایي والله جوړ زما د ښایست تعریف یې وکړو خوښ شوی به یم ما ویلې واده خو نه یي څه تا د جینۍ ښکارم ځان ته دې کتلې لبړه بلکل زه ټیک وویلې را باندې پوه شوې والله که ما م واده کړی نو څه کې نو ما کې بلکل دې ټیک وویلم دا زه م ویم وایي لنګوره بلکل ټیک وی وایي سم د پلالې نولې بلکل صحیح وی او که نه وایي ته مردار شې او که خیري ولې نه وایي دا د باندې څه چلو شو دا خو ما ته کوڼ ښکاري اوی بودو کدو او که نه کدو خو ښه څیز دی زه خو یې خورم زما خیال یې جوړ کله ناکله یې تم خورې که نه ما وی چې ته به کوڼې زه ته نه ځمه دا چېرته روانه شو مړې ته ایساره چې لږه مینه وکړو اخواشه لبړه
شل روپۍ بیبي خوښه دې نه شوه ورېږه تاله دا نه ګوره نو دا ګوره دا تکسره دی سیر په څو ده هندوانه جي 500 روپۍ 500 څومره ورته نه جي خبره کوم چې په دوه به رانه کوي جي زمانه لا یې نیسه دې شکل ته دې وګوره د 2 روپو داسې د مړو مال دی څه ځه نیغېږي څه ده چټي نیغېږي لږه اوس به دې دا خوله ووایم لا نیغېږي پکې وایي ته ځوان مرګ شې تازه والم ځوان مرګ شې په خدای باندې اعتبار کې ترورې چې معافي درنه غواړم که ما فروټو والا والو په غلطۍ کې ته مخې ته راغوسه له برابرومه دا ولې وایي ته ځوان مرګ شې تازه بیا والم کېمې شې تا په ما لاس اوچت کو د ترورې نو ترورې ته دلته څه کوې دلته په بازار کې خو زه چېرته کور کې کښېنه که دلته څه کې لګې دا بازار ستا د پلار دی ها نو خدای او دې جولی ته وګوره یاره زه کور کې مخې ته کېږي ځکه خو وال خورې لګی دا چې تر کومې ما نه وار نه یې خوړلې که نه ته نه زیر ګوره ترورې مه کو ترورې ګورې په ایمان چې د هندوانو والا را باندې وجنې والله وایي ته ځوان مرګ شې تا بیا زه والم سمېږي نه نو مخکې له څه نه راځې مخکې له ولکه دیو کوچا لړ شه سجا لنګړو ماما زما په علاقه کې دا لګولا خبره اورا د جنگ هندوانو والا سره گزارې په ماو کو شرم ولا نه مرزي دا ولې وې دا ته پته نشته ته ما په علاقه کې دا لګولا کې سپی ماما ته معافي درنه غواړم ته په خدای باندې اعتبار کوې چې ما پې ګزار خو پې دغه هندوانو والا ګزار وکړو هسې لګیا دی چټي لګیا دی دایما دلته ولاړې ما مخکې ځه تاڼې ته ترورې په ایمان کې راته ته ښکارې دی زما دې په خدای قسمې کې راته ته ښکارې دی دا زه تا له ترو کارم زه ستا ترورې ما سپی ماما په ایمان کې زما قصور دی سپی ماما زه سپی نه زه زنانه سپی دا ولار دی ګزار دې ګزار دې څنګه وکړو تا ما نه پېژنې ته څوک یم زه پولیس والم ترور دی ته ته کور ته ته مخکې ځې جوړه ماما که سپی ماما را باندې ګزار وکړي خو ته قانون دی ورسره ستا را باندې څنګه ګزار وکړو السلام علیکم تانیدار صاحب بچی دې ښه دي خیر دی چې ټیک ټاک دي دا څه یې غندر وستي دا څوک دي و چې هندوانو والا سره جنګ و هندوانو والا پرېښوده یو زنانه ولاړه په هغې باندې را باندې کړ تانیدار صاحب په ایمان کې به ما زنانه والي دا هندوانو والا والي ده په خدای باندې اعتبار کوي چې هندوانو والا هسې بانه کوي ما جي د دروغ وایي جي نو زه دروغ یم ورېږه چې په دا خوله ته مې څوک ته کوړی وباسم یا لکه سپی دې رانیولی دی دا جي هندوانو والا مې نیولی جي سپی دې رانیولی دی پرېږده یا لکه دا څه ړانده ګوټ دې راوستي دي چې خبرې تا سره کوي نو ګوري ما ته چې ما ته ګوري نو خبرې تا سره کوي حاجي موږ لاړ شو ځئ ورک شئ ځئ تانیدار صاحب خدای دې ایمان ته خیر کړه تانیدار صاحب ته را باندې تاسو هم بس هسې څه کوئ نو ځه ورشه میرزا دې څه کاري چې لکه د سپوږمۍ نه رڼا راکوزه شوي وی خدایا زه به شرمېږم خبره وره خبره وره نه دا ما سره ډغره ولې ووالې نه ړوند دی نظر دې نه لګي په دې ظلمي باندې شل شوی دی ما په خیال دماغ یې خراب دی ام پرېږده ته به څه کې نه لکه سم چې د خولې نه ګلونه دوړي دا چېرته لاړې زه خو چېرته نه یم تللی زه خو همدلته ناسته یم یا خدایه پاکه د قیامت نښې دي جینۍ نشته دی اواز شته چېرته د توربان نسۍ خو نه ده زه اوس په تا پوه شم چې ته لګیا ما سره او ګورې دې ته ستا